السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي تاسو به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته دروښیم تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. یعنې کله چې په فیسبوک کې څه یوه ویډیو خوښه شوه اوس تاسو غواړئ چې هغه ډاونلوډ کړئ نو هغه تاسو له هغه ځای څخه نشئ ډاونلوډوی ځکه تاسو په فیسبوک کې اجازه نه درکوي تاسو ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو نن زه تاسو هغه طریقه درښیم تاسو څنګه کولی شئ چې هغه ویډیوې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ ځکه موږ په خپل چینل کې هر ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې یو اپس ته د ویډیو ډاونلوډر پر فیسبوک. ملګرو دغه آیکن ده تاسو وینئ د دغه ملګرو 4.5 ریټینګ ده او 15,000 خلکو دا چیز کړی ده ډاونلوډ کړی ده. ملګرو 15,000 پلس ته ملګرو دغه یې ډاونلوډ کړی ده. نو د هغه رقم ملګرو تاسو راسئ ګورئ دغه اپلیکیشن ټوټل د ډیټیل دلته لیکلی دی دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې دغه تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به راسئ په دې باندې کلیک سره وکړئ. ملګرو کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ لږ انتظار ورته کوو دا موږ ته خلاصیږي. ملګرو دغه د خپل سیټینګ نه دي دا به تاسو الاو کړئ. اوس ګوره ملګرو هغه موږ ته خلاصیږي دلته به تاسو دا نیکسټ کړئ نیکسټ یې بیا نیکسټ کړئ بیا به دغه رقم ملګرو بیا نیکسټ وي. کله چې نیکسټ وي ملګرو دغه تاسو دلته څه کېږي خلاصیږي. اوس لږ انتظار ورته کوو. ملګرو کله چې هغه دلته تاسو خلاص شو دلته به تاسو راسئ خپل ایمیل به ورکړئ کوم فون نمبر به ورکړئ او ایمیل به ورکړئ لاندې به تاسو پاسورډ ورکړئ او د هغه رقم ملګرو تاسو راسئ په دا شنه بټن باندې کلیک وکړئ لوګین به ووایي. ملګرو کله تاسو لوګین ووایي لږ انتظار ورته کوو. ګوره ملګرو هغه کومه زموږ آی ډي شوه هغه به دلته خلاصه سي. یعنې کله چې تاسو هر آی ډي خلاصوئ هغه دلته تاسو څه کولی شئ خلاصوی سي. ملګرو دلته به تاسو اوس راسئ یوه ویډیو به پیدا کړئ. نو ملګرو ګوره ما دا ویډیو پیدا کړه اوس زه غواړم چې دا ویډیو له فیسبوک څخه ډاونلوډ کړم. نو ملګرو سمپل به تاسو راسئ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو اول آپشن د کینسل دویم آپشن د واچ او دریم آپشن د ډاونلوډ. ملګرو دلته به تاسو راسئ په ډاونلوډ باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دلته به ملګرو ګوره تاسو کومه ویډیو چې ډاونلوډ کړې ده د هغه ډاونلوډینګ به روان سي. اوس ورته ګوره ملګرو هغه ویډیو ډاونلوډ شوله. اوس ورته ګوره تاسو به دلته ګوره په ویډیوز کې راسئ دا ویډیو به اوس ولاړ شم زه ګیلري ته. ګیلري چې کله ولاړاست ګوره ملګرو هغه ویډیو دغه ویډیو چې شوله ډاونلوډ شوله. نو اوس سمپل تاسو کولی شئ چې په خپل موبایل کې د فیسبوک ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. هغه ډېره په اسانه طریقه سره یو کوچنی اپلیکیشن ده ملګرو دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې دغه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ ګوره ملګرو دغه ویډیو ما له فیسبوک څخه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړه. نو ملګرو اوس تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه سره د فیسبوک ویډیوګانې په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. ملګرو خدای دې وکړي چې زموږ ویډیو خوښه شوې او که زموږ ویډیو هم خوښه شوې نو زموږ ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او که تاسې هره ویډیو غواړئ موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورې ښایسته ویډیو کې د خدای په امان.